د دې موقع د مناسبت سره د سړي زړه خوشحال شي چې یا به مونږ راتلو د نورو خبرو دپاره او نن چې کوم دی نو ډیمانډ کېږي او مونږ اعلانونه کوو دا داسې ده لکه چې سړی څومره هم د خدای شکر ادا کړي نو دا کم دی چېرته زمونږ جوماتونه سوځېدل چېرته د جومات په خوله کې زمونږ ملګري حلالول چېرته چې کوم دی نو زمونږ پولیس والا حلالول او ویشتل او نن په هغه ځای کې هغه خلک نشته دی او چې کوم خلک سوځېدل او کوم حلالېدل نن هغه شته ځکه چې دا خدای قانون دی چې ظلم به یو ځل ختمیږي هغه چې ډېر هم لوړ شي او ډېر لوی شي هغه چې د یزید مقام ته ورسي نو مظلوم ورته حسین شي حسین چې کوم دی خلک یادوي او ظالم نه چې کوم دی نو خلک نفرت کوي نن په دې ځای کې د هغه یزیدیت دور چې د خدای او د رسول په نوم باندې خلک حلالول او خپل غرض او مقصد چې کوم دی دلته هغه سر ته رسولو نن د ټوله دنیا ګوري خاص کر د ملکان دننه چې دوی مونږ ته یوه خبره کړې وه او هغه مذاکرات به چې کول هغه مذاکرات به زمونږ صوبایي صدر افاسیاب خټک صاحب او زه به ورسره راتلم په ملګرتیا کې ډېرې مطالبې وې خو چې یوه مطالبه زمونږ دا ټول پښتانه مسلمانان وړه به یې پرې غلطول چې مونږ خو د شریعت دپاره چغه وو او زموږ ډېرو خلکو ورسره پټکي مو وهله ورسره ملګري م شو مونږ ته پته وه چې دی شریعت نه غواړي د شریعت په نوم مونږ سره دوکه کوي او د پښتنو په تاریخ کې ټول عمر مونږ چې کله هم چا وخري ولو د اسلام په نوم یې والو د مذهب په نوم یې والو تاسو ټول تاریخ وګورئ او دا دې ځل خو نوې لوبه وه خو چې مونږ مذاکرات کولو شرعي نظام عدل دا به خامخا وي کېدی شي چې اوس هم د دې غرونو په دې دغه کې زما د اواز چرته رسي او د هغوی غوږونو ته هم رسي ما ورته وی چې دا خو ته شرعي نظام عدل یادې دا ستا مطالبه نه دا د دې د عوامو مطالبه ده او مونږ به یې منو خو ما ته ستاسو ارادې ښې نه ښکاري چې دا ومنو نو تاسو به بیا بله بانه جوړوئ نو دا بله بله لوبئ چې شرعي نظام عدل جوړ شي او ته یې نه منې او زه دې بیا ګرفتار کړم هغوی ته دې مخامخ کړم او هغوی چې کوم دی بیا دله سزا درکړم نو ګرانو ملګرو نن تاسو وګورئ خلکو وی چې دی به په زور په دی شرعي نظام عدل راولي دی منکر شو مونږ چې د شرعي نظام عدل اعلان وکړو نو دوی بنیر ته واوړېده وی په اوس زور هم دلته چې کوم دی د خپلې خوښې قانون راوستو او په اوس زور باندې به چې کوم دی بنیر او داسې به ټوله دنیا د اصلي په زور فتح کوو مونږ ورته وی چې تاسو په غلط فهمۍ کې مونږ د یرې نه نه دی کړی مونږ ستا د ټوپک د یرې نه دی کړی د عوامو مطالبه وه مونږ کړی و ته به یې او یا به نه ته به انکار هم کې خدا شرعي نظام عدل به ای زما د صخرې دلته راغونډ ملګرو پښتنو نن خو هغه نشته دی هغه دهشتګرد اچھا دې طرف نه به دعوې کولې نن هغوی نشته نن هغوی نشته خو شرعي نظام عدل شته ځکه چې مونږ مسلمانان یو او مونږ چې کوم دی دلته شرعي نظام عدل رایج کړی دی دا خو شکر دی چې مونږ خپل ډېر په خلوص قدمونه اوچت کړي او چې کوم سړی په خلوص او په مینه او په عقیدت قدمونه اوچتوي نو خدای د هغوی ملګرتیا کوي مونږ حکومت رالو زمونږ د ټول ناول ترجیح دا وه چې مونږ به امن راولو زمونږ د دنیا د ټولو لوی قوت امریکې وی چې د دوی سره مذاکرات نه دي پکار زمونږ د ملک دننه قوتونو وی مذاکرات نه دي پکار مونږ وی مونږ د باچا خان سپیان یو مونږ د عدم تشدد خلک یو او مونږ په مینه او په محبت او په ورورولۍ چې کوم دی مسلې حل کول غواړو لهذا مونږ فیصله وکړه چې مونږ دوی سره مذاکرات کوو دوی زمونږ مذاکرات کمزوري وګڼله خو مونږ دا خپله نظریه ګڼله ځکه بحیثیت پښتون
بحیثیت مسلمان دا زما کارو چې زما حکومتو چې ما ولدی سره خبره کړې چې تاسو څه غواړئ څه تکلیف دی نو که یو تکلیف په خبرو اترو باندې ختمېدی شي نو ټوپک ته څه ضرورت دی او د خلکو وینې تویدو ته څه ضرورت او پښتانه متل کوي چې کومه غوټه په ګوتو کولاویږي نو غاښ ته ضرورت نشته لہذا مونږه دا ټولې مرحلې تېرې کې او د هغه ټولو مرحلو نه پس ته چې کله دوی انکار وکړو ستاسو به هغه ورځ یادې شي چې د دوی ځینې 50 لکو نه زیات خلک خپل کورونه پرېښه او لاندې رال دا د چا له لاسه او دوی به فخر کو سړی به چا لال کو اعلان به وکړو چې ما لال کړی دی دا سم پکې وایي دا کساب دی 100 کسان یې لال کړي دا زمونږ د سترګو وړاندې تېر شوې خبرې او مونږ کوشش کوو چې خیر دی په مینه او په محبت دا مسلې حل کول غواړي مونږ دا ټولې مرحلې تېرې کې خو خدای پاک په هغې کې یو برکت واچو چې د دې نه مخکې د شتګردو سره خلکو مینه کوله خلکو به وی چې دوی د اسلام د خدمت لپاره راوتي دي او چې د دوی په مقابل کې څوک راوتي دي نو دا د اسلام دشمنان دي خو چې کله خلکو ته رښتیا پته ولګېده چې حکومت او مونږه د مینې محبت او د ورورولۍ او د اسلام په جذبه سرشار او دا خلک چې کوم دی صرف د اسلام نوم د خپلو مفاداتو لپاره استعمالوي نو بیا په خلکو کې بدلون رالو ستاسو به یاد شي چې دې خلکو له به زمونږ خلکو چندې ورکولې او سړو خو پرېږده زمونږ زنانو به د خپلو خاوندانو بچو وروڼو نه پټ د خپل غوږونو والې اوښکې د غاړې هایرونه به اوښکه او کالي به یې وله ورکه سره زر به یې ورکه چې دا واخلئ او دوی به پې مزې چرچې کولې دغه IDPs چې راغل په دې کې یوه ترور په مردان کې زه د وزیر اعلی سره هم مونږ ګرځېدلو هغه ترور په دې ټي وي چې سړی راځي نو دا مخې خلک وپېژني هغې زه پېژندم ما ته وایي بچې تا سره مې لکار دی مې ترورې وایه ما ته وایي چې بچې نه مې په دې ګرمۍ کې د څښلو اوبه پکار دي نه مې د سر دپاره چپ پکار دی نه م د خېټې دپاره روټۍ پکار ده یو خبره زمونږ پکار ده چې کومو خلکو نه مونږ د خپلو غوږونو والی کالي ورکړه ای په ټوپکې وایشتې او زمونږ بچي پې وویشته او د هغوی سینې سوری کې نو نور اسم نه خو د دغې خلکو نه به زمونږ بدل اخلی ما ورته یې مورې دا واده سره کوم چې ژوند یم نو په ژوند باندې که خدای کړي خیر هم د دوی نه به دا بدل اخلي او ګرانو ملګرو ټولې دنیا ولیدل خو هغې کې کمال زیات د چا ټولو کې زیات کمال د عوامو ستاسو خلکو چې په ځانم زورم تیر کو جبرم تیر کو وطنم پرېښو په خپل وطن کې مسافر شئ او صرف تاسو نه زمونږ خویندې میندې او بچي سکولونه او جوماتونه رانه خالي پاتې شو خپل ډک کورونه رانه خالي پاتې شو دغه د قربانۍ هغه جذبه وه او زه په دې موقع باندې د پاک فوج دې جذبې ته سلام پیش کوم څوک به څه وایي او څوک به څه وایي د خلکو دا فیشن دی چې د فوج خلاف وي نو دا فیشن دی چې ټیک کار کوي موږ به ورته ټیک وایو فوج به په یو وخت کې مارشلا راوسته موږ به یې غلط کار دی جمهوریت دی ختمو موږ به یې غلط کار دی نن فوج څه وایي چې پارلیمنت سپریم دی زه به د پارلیمنت فیصلې منم او تاسو وکتل چې پارلیمنت ته لاړل او چې کله واقع شو نو خپله صفایي ورته وکړه مارشلا به نه راولم او د شتګرد خلاف به کاروایي کوم لہذا مونږ سیاسي خلک یو دا کردار چې فوج کوم کوي دا پروفیشنل کردار دی مونږ د فوج سره یو او دا د ایماندارۍ کردار دی او ډېر په نره باندې چې کوم دی خپل کردار ادا کړی لہذا مونږ د فوج دې کردار ته سلام پیش کوو او
مونږ تمه او توقع لرو چې آینده دپاره هم دا کردار جاري وي او د دغه دهشتګردو خلاف به چې کوم دی په منظمه توګه مونږ خپله کاروایي کوو. ګرانو ملګرو د قدرت دې نظام ته ګورئ. مونږ دا خبره کوله او ستاسو په دې خاوره باندې د تاریخ په بنیاد دومره زر چېرته د کور پرېښلي خلک واپس نه دي راغلي چې څومره زر تاسو راغلي. او بیا پولیس خو به که تاسو یاد شي نو پولیس په خپله وردی کې هم دلته نشو ګرځېدی. ما ته یاد شي چې پولیس به وردي واچوله به یې ړومبی ویشتو د پولیس وردي اچول جهاد کول. نن د خدای په فضل سره زمونږ د ټولې خیبر پښتونخوا پولیس هغه د دې قابل شوی دی چې خودکش له غاړه ورکوي ځان پې چې کوم دی وژني خو قوم ترې نه بچ کوي. مونږ د پولیس دې کردار ته سلام کوي. او ګرانو ملګرو تاسو ډېرې مطالبې مونږ خو وایو چې مونږ سواد د سرو زرو کړو. افسوس چې یو دهشتګردي چې تر اوسه پورې اوس هم زمونږ لمن د دهشتګردۍ په اور سوځېږي. پرون تاسو خبر یې چې په پېښور کې کومه واقع شوې نه مخکې خبرې چې شب قدر کې کومه واقع شوې او دا واقعات دا به روان وي خو د دهشتګردۍ د خاتمې دپاره حکومت چې کوم اقدامات کوي په هغې خو به پیسې لګي. زه صرف تاسو اعتماد کړم. بعضې خلک وایي چې زما کار ونه شو ته چې ژوندی نو ته به خپل کار وغواړې که نو زه خو اول ستا غم کوم چې سر دې بچ کړم. نو د سر د بچ کېدو لپاره زه چې څه کوم زه تاسو ته یوه اشاره چې پولیس زمونږ د دې صوبې 40,000 پولیسو چې کله زمونږ حکومت رالو او 40,000 پولیس کې 25,000 سره تش کوتکونه کوتکونه به ستاسو یاد شي. کله کله به چې مونږ جلسه جلوس کولو دوی به مونږ سره په هغې حساب کتاب کوو. ته سوچ وکړه چې 40,000 پولیس یو 15,000 سره کوتکي دی به د چا څه مقابله وکړي او پولیس د دې دپاره هم نه خو به عام مجرمان نیوه. د بدقسمتۍ نه په مونږ داسې حال رالو چې پولیس هم د فوج کردار ادا کوي. لہذا مونږ لومړی توجه دې ته وکړه چې موږ خپل پولیس مضبوط کړو. لہذا مونږ د 40,000 نه 80,000 چې کوم دی پولیس تعداد کړو ډبل. په 3 کالو کې 40,000 او په 4 کال کې دا 80,000 شو. نو چې 3,000 کې کومه تنخواه شته نو چې زه ونه په 4 نن ورکوم خو ډبل به ورکوم که نو د یو کس خو نه ده 80,000 ده. او بیا مې ورله څه وکړه چې کومه تنخواه وه مې وله ډبل که او بیا مې ورله څه وکړه نیمه تنخواه وله بیا سیوا که لکه یو نیم ځل چې کوم دی لکه چې د چا اصل وي نو بیا مې وله 2,500 که او د دې نه پس دې کې به چې څوک شهید شو نو مونږ به ونه 3 لکه روپۍ ورکولې. مونږ د 3 لکو نه 15 لکه کې د 15 نه 10 لکه کې د 10 نه 15 لکه کې او خدای دې ورته دا ورځ نه ښایي خو چې دوی شهیدان کېږي نو 10 لکه روپۍ چې کوم دی مونږ اوس یو پولیس له ورکړو. او چونکې د دوی د بچو د تعلیم خبره وه نو سرکاري طور هغوی ته به تعلیم ورکړی کېږي. بیا زمونږ عقیده ده چې شهید ژوندی وي. مونږ فیصله وکړه چې پولیس کې څوک شهید کېږي نو چې د ده څومره وخت هم ریټایرمنټ ته پاتې نو هغه عمره تنخواه به مونږ د ده کور ته ورکوو. مثلا د ده 15 کاله ریټایرمنټ ته پاتې 15 کاله به د ده کور ته تنخواه ځي چې د ده بچي دا ونه وایي چې زما پلار یا ورور چې کوم دی وفات شوی. بیا مونږ دا فیصله وکړه چې دوی له یو پلاټ ورکوو. هغه پلاټ چې چېرته وي ورکوو به کنی نو وله قیمت مقرر کړی دی چې که پلاټ نه نو د هغې برابر قیمت به چې کوم دی د هغې کور ته میلاویږي. او ګرانو ملګرو دا خو د دوی انسینټیو دي. بیا چې کوم دی تاڼې کمې وي تاڼې هم زیاتې کړي. د تاڼو دیوالونه سره نو ممکنه چې کوم دی نو د بالاحصار قلعهګانې جوړې کړي.